تاسو کوي چې دا ښځه او خاوند به خپله زندګي څنګه تېروي. د دې دپاره زه تاسو ته یو اسانه خبره کومه ګورئ چې دا کم ښځه او خاوند په زړه باندې ولیکل که شادي شده دي که غیر شادي شده دي چې دا زما دا خبرې هغې ته یادي که نه نو هغې به په زندګۍ کې چېرته ټینشن نه راځي چېرته به پکې مشکلات نه راځي. ګوره یاد ساتئ د ښځه او خاوند زندګي داسې ده چې کله د دې په خپل منځ کې جګړه وشي په خپل منځ کې دغه شان یو بل سره څه خبرې اترې ووړي نو د دې په خپل منځ کې چې هر څومره غټه خبره راشي چې د دې د جګړې نه د دې د یو بل سره دا خبرې اترې اړوري دي چې د دې نه دریم کس خبر نشي چې د دې نه کله دریم کس خبر نشو نو دا مسله چې کوم ده دا به زر حل کېږي د دې دا کور چې کوم دی دا به چرته هم نه روانېږي. او د دې چې کوم یو بل سره مینه ده چې د هغې اظهار دی په خوله باندې نه کوي چې د دې هغه حالاتو ته خلک ګوري که نه او خلکو ته پته لګي چې د دې ښځه او خاوند دا ژوند څنګه ښکلي تېرېږي او څومره بهترین تېرېږي. نو دا دوه خبرې تاسو یاد ساتئ ستاسو زندګي چې کومه ده دا به همیشه ښکلي تېرېږي. کله چې تاسو جګړه په منځ کې وشي چې د هغې نه دریم کس خبر نشي او تاسو په زندګي داسې تېروئ په مینه او محبت سره د مینې محبت تذکره چاته مه کوئ چې زما خپل خاوند سره دومره مینه ده او زما خپلې ښځې سره دومره مینه ده ستاسو هغه معاملات یو بل سره هغه داسې وي چې دریم کس راشي چې هغه وګوري چې هغه ته پته ولګي چې د دې دا په خپل منځ کې بهترینه زندګي تېرېږي. په دې دوو خبرو باندې چې څوک عمل کوي د هغه زندګي به ټول عمر د دې ښځه او خاوند زندګي به بهترینه تېرېږي. ګوره یاد ساتئ دا خبره.